وجود ملوی افغانستان دی د مثال په توګه، زړه پکې پروت ملت افغان دی د مثال په توګه. دی ظالمانو په ازغنو کرخو نیم کړی دی، بیا یې په ډېر وحشت په لرو بر تقسیم کړی دی. چې دا د نیم زړه یو کېدو ته څه اقدام ونه کړو، دا خو معلومه ده چې ژوند به په آرام ونه کړو. چې وي موجود ده د تورخم تور زنځیرونه ترڅو، چې مو ترمنځ وي د ډیورنډ شنکي تارونه ترڅو، نو بیا بیخي په لروبر امن د خدای قسم دی، په کابل جان په پیښور امن د خدای قسم دی. تاسو حساب وکړئ چې څومره ځورېدلي یو موږ، د دې بېلتون د لاسه څومره دردېدلي یو موږ سکا وروڼه یو، دښمن سره ویشلي یو موږ، بیا یې په 100 قسمه نومونو غولولی یو موږ. له پښتونخوا چې څوک جنت حور و غلمان ته لیږي، بیا یې ټوپک په لاس لوی کور افغانستان ته لیږي. موږ که سوځېږو که ژوبلیږو خو د دوی د لاسه، په لروبر کې وژل کېږو خو د دوی د لاسه، د دا چې له هر ګړنګ اولیږو خو د دوی د لاسه، دا چې په وینو کې لوغړېږو خو د دوی د لاسه. منځ کې بېلتون دی، ورور د ورور له حاله نه خبرېږي، پلار یې د زوی مور یې د لور له حاله نه خبرېږي. نور نه تارونه منم نه یې د پاټک منمه، نه د چا توره زور او نه د چا ټوپک منمه، نه یې معاهده د ډیورنډ نه یې ګندمک منمه، نه یې زنځیر په تورخم نه یې په سپین بولدک منمه، فقط یو لوی کور له کابله تر اټک منمه. دا خو په زور چا شو کولی له خپل ځان یمه زه، که نه که دلته یم که هلته یو افغان یمه زه. وزیرستان، سوات، پکتیکا کې مې ورونه بل دي، په لرو بره پښتونخوا کې مې ورونه بل دي. د دې ورونو مړ کېدو ته یو کېدل پکار دي، د دې ازغنو کرخو نور له منځه وړل پکار دي. پښتنو څو مو چې دوران وطن ګټلی نه وي، چې مو تر څو دښمن ته زور د مټ ښودلی نه وي، څو مو چې د دې وطن زوړ پر هر ګنډلی نه وي، چې مو تر څو په اټک بند دیوال وهلی نه وي. ای ګیلمنه تر هغې په مونږ سیالي قسم دی، په افغانانو سوله امن خوشحالي قسم دی، په افغانانو سوله امن خوشحالي قسم دی، خوشحالي قسم دی.